که لږې مشخص کو خوراکي موادو سره حساسیت هغه وخت پیدا کیږي چې کله کم ځانګړي خواړه د بدن د زیان سبب کیږي نو د بدن دفاعي سیستم سمدستي عکس العمل ښیي. خو د خوراکي موادو سره دا ډول حساسیت څنګه رامنځته کیږي او څو ډوله دی؟ په اړه یې په نیویارک کې د جمایکا د روغتون د داخله ناروغۍ متخصص ډاکټر میلالي سادات صاحب نظر اخلو چې زموږ بلنه د سکایپ د لارې منلې ده. ډاکټر صاحب تاسو ته هم ستړي مه شوی یم، یو لنډه پوښتنه کوم چې په ماشومانو کې د حساسیت نښې څنګه معلومېدلی شي او د تشخیص سمدستي وروسته یې څنګه مخنیوی وشي؟ مننه اشنا صاحب، د ټول نه وړاندې تاسو او د اشنا تلویزیون محترم لیدونکو ته یو ځل بیا هم سلامونه وړاندې کوم. حساسیت لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه په خپله د بدن یو دفاعي میکانیزم دی او د اجنبي موادو په مقابل کې یو عکس العمل ښکاره کوي. خو دغه عکس العمل بعضې وخت کې په بدن کې داسې اعراض او علائم پیدا کوي چې د مریضانو د نارامۍ سبب کیږي. په ماشومانو کې معمولا هغه خوراکي توکي چې د حساسیت سبب کیږي لکه تاسو په خپل راپور کې ورته اشاره وکړه د ممپلیو استعمال دی یا د ممپلیو څخه جوړ شوي مستحضرات. همدارنګه په کم عمر کې بعضې ماشومان د شیدو او د شیدو سره مربوط د جوړ شوي مستحضرات د هغوی سره عکس العمل ښکاره کوي. بعضې ماشومان د هګیو سره او یا د ماهي د غوښې سره عکس العمل ښکاره کولی شي. دغه اعراض او علائم په مختلفو شکلونو دي. مثلا مریضانو ته د سترګو خارښت او د سترګو څخه د اوبو راتګ، همدارنګه د پوزې څخه د اوبو راتګ، اپرنجی کول، مریضانو ته د نفس د تنګوالي او یا د ټوخي پیدا کېدل او د خوراکي موادو په صورت کې خصوصا مریضانو ته دفعتاً د بطني دردونه یا د ګیډې درد پیدا کیږي. بعضې ماشومان استفراغ کوي او بعضې ماشومان ورسره اسهالات هم پیدا کوي. په مجموع کې والدین د دې خوړو په وخت کې څنګه پوه شي چې ماشوم د کم خاص خوراک سره حساسیت لري؟ لکه دا نښې چې تاسو ویلې، څنګه تشخیص کړي چې د کم ډول خوراک سره دغه حساسیت ښودل شوی؟ کېدای شي د لومړي ځل دپاره به دا والدینو ته مشکله وي چې دا معلومه کړي. خو کله چې دوی ماشوم ته خوراک ورکوي دفعتاً د هغه خوراک څخه وروسته په ماشوم کې یو قسم اعراض او علائم را پیدا کیږي چې نظر په هر ماشوم باندې فرق لري. نو کله چې والدین دې ته متوجه شي چې دغه اعراض په متکرر شکل باندې د ماشوم ته پیدا کیږي، نو دوی باید دې ته متوجه شي چې دا حتما د خاص غذایي موادو پورې ارتباط لري. دوی باید یو ډایري وساتي او دا باید ځان سره یادداشت کړي چې کوم مواد د کومو اعراضو سبب کیږي د دوی په ماشوم کې، چې په دې ارتباط باید یو ډاکټر سره مشوره وکړي او هغه مواد ورته مشخص کړي چې دغه مواد زموږ په ماشوم کې مشکل پیدا کوي. داسې معلومه شوې ده چې مثلا څه ډول خوراکونه معمولا ماشومانو کې د حساسیت سبب کیږي او یا کوم خاص موسم لري که نه، مثلا ژمي کې یا اوړي کې یا په مني کې؟ خوراکي مواد معمولا د فصل پورې ارتباط نه لري، خو زیاتره خوراکي مواد لکه مخکې چې ورته اشاره وکړه دغه ممپلي او یا هغه وچې میوې چې د ونو څخه لاسته راځي او په مجموعي ډول باندې لکه مخکې چې ورته اشاره وکړه هګۍ او د هغې څخه جوړ شوي مستحضرات، شودې او د هغې جوړ شوي مستحضرات، همدارنګه ماهي او د هغې څخه کوم لاسته راغلي غوړي چې دي یا سویا او سویابین چې په کومو شیانو کې شامل دي، دوی معمولا د حساسیتونو سبب کیږي. خوشبختانه ښه خبر دا ده چې د ماشومتوب حساسیتونه د وخت په تېرېدو باندې په خپله هم ښه کیږي او که چېرته ډېر شدید وي نو باید د ډاکټر سره مشوره وشي. ډاکټر صاحب که فرض کړو چې مثلا د خاصې وچې میوې سره یو ماشوم حساسیت وښیي، لکه مخکې چې راپور کې ممپلي یاد شو، څه شی د دې تکلیف د زیاتېدو به سبب کیږي نور؟ او آیا دا ډول حساسیتونه تداویم لري که مثلا ځینې لري بیا ځینې نه لري؟ دغه حساسیتونه فرق لري. که چېرته په ماشوم کې د کمو اعراضو د پیدا کېدو سبب کیږي، د وخت په تېرېدو باندې دغه اعراض د منځه ځي، مثلا یو عادي جلدي رش ماشوم ته پیدا کیږي یا د کمې مودې اعراض ورته پیدا کیږي، نو د وخت په تېرېدو باندې د منځه ځي. که چېرته اعراض دومره شدید وي چې ماشوم ته نفس تنګي پیدا شي او یا تنفس نشي کولی، باید دغه خوراکي مواد څخه په هغې وخت کې اجتناب وشي او دوی باید متخصص یا ډاکټر ته یوړل شي تر څو د دوی په وینه کې هغه مواد ټیسټ شي او د هغې په مقابل کې دوی ته واکسین ورکړل شي تر څو دغه حساسیت د منځه ولاړ شي. داسې امکان شته دی چې مثلا یو ماشوم چې د څو میاشتو یې خصوصا چې د مور شده اخلي، که مور یې داسې خوراکونه وکړي چې هغه د دې سبب شي حساسیت ماشوم ته حساسیت انتقال کړي، داسې شی خطر شته؟ داسې راپورونه راغلي دي چې د مور په شیدو کې بعضې خوراکي توکي انتقالیږي، نو مورګانې باید متوجه وي که چېرته دوی خواړه خوري او د هغې په تعقیب باندې دوی ماشومان ته شیده ورکوي، په ماشومانو کې بیا خاص اعراض او علائم پیدا کېږي او دا په متکرر شکل دا مسله صورت نیسي، نو مورګانې باید متوجه شي او د هغې خوراکي مواد څخه اجتناب وکړي. داسې توصیه هم څه ده په افغانستان کې پیږئ ټول اوضاع او شرایط تاسو ته معلوم دي چې هلته ماشومان څنګه تغذیه کیږي، ستاسې توصیه څه ده چې هلته مثلا کومو خوراکونو ته اولویت ورکړي ماشوم صحت ته او راتلونکي دپاره؟
د الرجي په حساب باندې باید د ماشومانو په غذایي رژیم باندې بندیز ونه لګول شي ځکه حساسیتونه په هر چا کې نه رامنځته کیږي بعضی ماشومان حساسیت ښیي او که چېرته به حساسیت معلوم شي فقط دغه غذاګانو څخه اجتناب کیږي په مجموع کې باید ماشومان ته متممه غذاګانې ورکړل شي چې په دې کې حبوبات شامل دي همدغه غذاګانې چې موږ مخکې یاد کړلې ډېرې صحي غذاګانې دي باید ماشومان ته ورکړل شي مثلا شیدې دي یا هګۍ دي سبزیجات باید ماشومان ته ورکړل شي غوښه د وریجې دي نو ټولې متممه غذاګانې چې دي باید ماشومان ته بدون د ویرې توصیه شي او که چېرته به حساسیت ولیدل شي هغه خو بېله مسله ده په هغې وخت کې باید لازمه کارونه سرته ورسېږي یعنې حساسیت په وجې د اوس نور خواړه پرې نه بندوي یو لنډه پوښتنه بله کومه چې آیا داسې کوم واکسین شته دی چې مخکې د مخکې نه کار رقم خواړه وخوري ماشوم ورسره به هېڅ حساسیت ونه ښیي نه بدبختانه داسې عمومي واکسین نشته ده چې د ټولو حساسیتونو مخه ونیسي ځکه حساسیت په خپله د مختلفو موادو په مقابل کې رامنځته کیږي او داسې څه نشته ده چې د ټولو موادو په دستجمعي ډول باندې مخه ونیسي او مختلف خلک د مختلفو موادو سره عکس العمل ښکاره کوي نو تر اوسه پورې داسې کوم څه نشته ده چې هغه په مجموعي ډول باندې د حساسیت مخه ونیسي ډاکټر صاحب میرعلي سادات کورم ودان ډېر تشکر ستاسې د دې علمي لارښوونو او معلوماتو مننه ستاسو مننه